اسلام یو خیمه ده، د هغې مرکزي ستن مونځ دی چې کله خیمه د هغې مرکزي ستن نه راوغورځېږي، خیمه په خپله راغورځېږي چې مونځ کله ختم، اسلام ختم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول نمبر حدیث ادا بیان کړی دی، د سړي او د کفر او د شرک په مابین کې فرق چې کوم دی هغه مونځ دی. چا چې مونځ پرېښوده دی شرک ته کفر ته وراوښته. صحیح مسلم کی حدیث دی، ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاة. دا زما فتوا نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ده. فتوی زه نه لګوم، مفتی نیم، فتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت کې د مشرکانو سره د یهود او نصارا سره جنگ و جدال، قتل و قتال شروع، پای کې یو خبره دا ذکر کړې وه، العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. زمنګ او د کفارو منځ کې کوم لوز چې کوم دی، د دې منافقانو کفارو منځ کې چې کوم فرق دی، کوم لوز دی، هغه مونځ دی. که چا مونځ پرېښوده فقط کفر دی، کافر شي. نوجوانانو واورئ، دا حدیثونه ځان سره نوټ کوي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوی دي، دا زما فتوی نه، او صحیح حدیث ضعیف نه. فمن ترکها فقد کفر، چا چې مونځ پرېښوده کافر شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، بل حدیث کې راغلی، امام منذری ترغیب الترهیب کې نقل کړی دی، شیخ البانی رحمه الله ته صحیح ویلی دی، مشکات کې نقل دی. نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته نصیحت کوي، لا تترک الصلاة، لا تترک صلاة مکتوبة. فرض مونځ ګوره چېرته پرې نه دی، متعمدن په قصد باندې ورې قصدن مونځ پرې نه دی. فمن ترکها عمدن، چا چې قصدن مونځ پرېښود فقط برئت منه الذمة، دا ورته د الله ذمه اوچته شوه، د الله د هغه نه برأت دی، دا د الله نه جدا دی او الله د ده نه جدا دی. امام احمد رحمه الله خپل مسند کې حدیث نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه، د روژې او د هر یو ځان له ځانه حیثیت بیان کړی، یو جملې دا بیان کړي، وعموده الصلاة. د مانځه د اسلام او د دین د هغې ستن، بنیادي مرکزي ستن الصلاة، دا مونځ دی. اسلام یو خیمه ده، د هغې مرکزي ستن مونځ دی چې کله خیمه د هغې مرکزي ستن نه راوغورځېږي، خیمه په خپله راغورځېږي چې مونځ کله ختم، اسلام ختم. اسلام نه به سړی لاس وینځي. دا مې وایي چې زه خو د مسلمان په کور کې پیدا یم، که مونځ کوم او که نه کومه، کلمه مې ویلې صاحبه، په ما باندې به د چا څه نه وي، زه به آزاد ګرځم. زمانو دا تصور زمون غلط دی، دا تصور بالکل زمون غلط. نبی صلی الله علیه وسلم دومره فورې فرمایلیو، من صلی صلاتنا، امام بخاری حدیث نقل کړی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. چا چې زمونږ مونځ کاو، زمونږ قبلې ته مخ کاو، زمونږ مذبوحې خوړله، دا اصل کې مسلمان دی چې د هغه دپاره د الله او د رسول ذمه ده. معلومه دا شوه چې کوم سړی مونځ نه کوي، د دپاره ذمه د الله نشته، د دپاره د رسول ذمه نشته دی. دی آزاد دی چې کوم طرف باندې ځي هغلته دې ځي، د په اسلام کې څه کار به یې نشته دی.